وطانه یادو ما شمو کاکا یادو ما څه چل قرباني نه بوزي قربانه لینا بوزو ما ورته ویلي چې سره خپې راوړه ها سره خپې نو سرداد خپې دادې ځواني ما ډېر دا سره خپې راته نه یادو ما د چیري سره خپې ته یادو نه سلیم خان پلار ډېر وګونه ویلو که نه نو مالې چې راوړي څه شو ما خو سر وختي نه هغه پخکړي دي ښه نو چې پخکړي دي نو د یو څه وله که نه د سلیم خان پلار له یو څه چېرته دی خو ترور تا راته ووایه چې کاکاجي بورچخانې ته بوځم او که بورچخانه کاکاجي کمرې ته بوځم و چې هغه وله بوځي خو هغه ځای چېرته نشته کینو تاسو زموږ سره نه شو جوړږي وزیره دا ما تا ته د ګړاوې نو که ما تا نه د هغه تپوس وکړو ها کاکا چېرته دی کاکاجي خپله که نه کړه غرکشې هسې رانه مازغه خراب دی زه ورځم هلته پردې به خپله څه وایي ما ته مازغه خراب دی داسې کې شیربازه بچې او ګاډی وي دبه که نه داجي ووینځم دفتر ته روان دی داجي ته ورشه راشه د نلکې د بالټۍ ټکه وړه زر کوله داسې کې شیربازه بچې ته په خپله لګی دا دومره نوکران څه دپاره دي چې ته ګاډی په خپله وینځې داجي ګاډی خو ستا دی که نه او بیا د پلار او د مور خدمت کول زما فرض دي دا خو ټیک ده بچې راځي هغه مور مې زه منم چې ستا مور مې ده شیربازه خو بچې زه تا سره هم دومره مینه کوم څومره مینه چې زه ستا ناسکه ورور سلیم خان سره کوم داجي سلیم خان به د امریکې نه کله راځي او بچې چې خپل تعلیم مکمل کړي او کنه داجي چې زه راشي چې واده ونه وکړو ولې چې زمونږ د ماما هغه لور خو د هغه په انتظار کې بوډۍ شوه دا خو ټیک ده بچې خو د هغې واده به هم سلیم خان سره کېږي ځکه چې پلار لور زموږ د کور ډېر خدمت کړی دا خورکه خیر خو دی ډېره غوسه ښکاري څه شي خبرې کې او وروره تر اوسه پورې دې څه نه کړ څه کول غواړې شیرباز د دې کوره ویستل غواړم وا خو ستا زوی دی خورکه خدای دې هغه زما زویله کړي هغه خو مېرنی دی زما شکه زوی خو په امریکا کې ناست دی ټیک ده شیرباز به دې کوره زه وباسم ستا زوی سلیم خان به دې جایداد مالک جوړ شي خو په یو شرط څه شرط وروره شرط دا دی خورکه چې زما هغه لور به د دې کور انګور جوړېږي کومه چې زما د نوکرې په شان په دې کور کې ساتل ما ته منظوره ده وروره چې تا ته منظوره ده خورکه نو ګوره چې شیرباز دله څنګه دې کور نه وباسم خو په زور نه په سیاست وګل کبیره په خدای یقین وکړه او په دې بوتاړ یقین مه کوه تا ته خو پته ده که نه د تشریف ټوکره کېده چې زه د بچپن نه د رکشو دا کاروبار کوم نو بس وروره تا نه رکشه اخیستې بل نه ورکړي او د بل نه تانګه اخیستې تا نه ورکړي زما کار چې کوم دی زما کار بس صرف دومره کار دی چې زما کار صرف 500 روپو کمیشن کې دی او که چېرې په 500 روپو کې د الله تعالی په رسۍ باندې 15 هم کموي نو بیا وروره سودا ډېره ګرانه ده بیا کار خراب دی نو زم په ډېرو خبرو نه پوهېږم خو آخر دا به وشي په څوک آخري او یاره اوبه شي ته غم مه کوه یا لکه دودپتي ورته ووایه یا لکه څه شوې نه نه چې پرېږده یار اوس که کوره رالم آخري سودا خو راسره به په څوک کې به وشي سودا تا نه 15 منټه مخکې د بډبېرې حمیدالله کاکا راغلی و او هغه سره زما سودا ونه شو 2,000 روپۍ راکولې خو ستا حساب خو بېل دی که نه پوه درې په څادر پاکه کړمه 2,000 سره یار دا سوی 2 میاشتې دا ګاډۍ ما چلولې په 28,000 هغه څه پرېوتې دا څه سوی یار اوبه شي که نه هغه به وشي بس ته داسې چلو که ته 100 روپۍ راوباسه آسان کار دی سره وباسه دا والا سلو بس ته به وروره بس داسې چلو کې ما خبره وکړه پوه شې ته به وروره کاغذونه ماغذونه یې ماښام پورې ټیک کړې او بس ته راشه ماښام په 6 بس ټیک ده زه به ماښام راشم او بس ټیک ده پیسې هم راوړم چې کاغذونه راته کمپلیټ بالکل هر څه به ټیک وعلیکم سلام پام دې په خپلو سیفو پرون ما نه دلته بچه پاتې شوې وه هغې پسې راغلې ما څنګه چل ده بچو د رکشو دلالی سره سره اوس دې د ښځو کاروبار هم شروع خو تم راته د ډم نه کم نه ښکارې ډېر ښه ډېر ښه اوس په دا پته ولګي بچو
چې ته د دوی د خاندان نه یې او که څه نیکه یې یاره کسیف استاد دا ولې دا بیا رښتیا ته د غلا رکشه په دوی باندې خرڅه کړې ده چېرته ته د غلا رکشه خو پرېږده چې ما حلاله رکشه هم نه ده خرڅه کړې ساره راسې دا د سپېره مخې بچی راوترالو او شروعات یې په ما باندې وکړو خدای خبر چې څه چل دی اوبه یې راته خړې کړې بس دومره مهرباني وکړه چې په دې سپېره مخې چنجن مخې باندې لږه بسم الله وکړه او ما ته نه خلاص کړه بس ته داسې کار کوه ګوره ستا کار دی رکشې خرڅول او زموږ کار دی کاغذ سیده کول نو اوس به ته داسې کار وکړې چې دلته په دې کرسۍ به کښېنې او د ګولډیپ سګرټ ولګوه او شماروه چې اوس څومره اوټ کېږي او ټیک ده چېرته تښتې خلکو ګزارو نه کړي اوهو یېرېږم وژنم دې نه بدماش ګوټیا خو ګوره لږ خیال کوه دا سړی زما دوست هم دی او زما استاد هم دی او که بیا دې داسې کار وکړه که نه نو قسم په خدای کې دا لاسونه دله کټ کړمه راشه مړه دا خو د تا د ګایم خزه لکه د نینو کرپومه ګورم به سره او داسې خو ډېر وي چې ګورم به د سره او ګورم به د سره خو یو سړي ومونه کا ته صحیح نو او لکه سړی چې واخلې اوس داسې کار وکړه چې سیده ورځه ګنې داسې نه چې دا تندی دې دوه ټوکرې کړمه زه هلکه زه ته انته ګورې اوف یا لکه د سړي زوی جوړ شه او دې جولۍ ته وګوره یار مه جوړوتې ګل خدای ته وګوره یار زما دا بدي به درته ډېره ګرانه پوسي اوهو بدي بدي خدای دې زله کرکه چېرته ده نیک یا لکه سیفو استاد دا پتلونګو والا څوک دا څه شی و یار ښه ده سیفو څه وڅښمه ټیک ده بس ته همدغه رکشه کې لاړه شه ښه چې اوس کار شي نو بېګا له ضرور راشه زه به ستا انتظار کومه چې ایر دې نه شي ګورې د خدای په امان یار سیفو دا وی بوکا دا چکر څه دی یار دا چکرونو باندې خو به هله پوه شي چې ته مونږ له ټایم راکړې مونږ سره کښېنې پاسې وروره د دنیا د زړه دا لانجې چې دي که نه نو کله کله په دې کې هم داسې ورننوځه چې د ژوند په خوند او رنګ پوه شي یار دې خو زما نه زړه وویست اوس دې په کرله باندې سر کېښو چې زړه دې ورکو یار نو دا راته ووایه چې دا ده څوک دې نوم دی او چېرته اوسېږي دا یو ډېره مشهوره ډمه ده یار ډمه وای 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 دا خو داسې ډمه ده چې دا ګونګروګان خپې ته واچوي او د سترګو کې رانجه واچوي الله داسې یو پټاخت نه جوړه شي چې بس وایي چې سړی ورپورې ځان وتړي یار اوس به څه چل کېږي بس چل به دا کېږي چې ته ما سره پروګرام جوړ کړه چې د دې بجره در باندې وګورم یار تا خو پته ده یار چې موږ هر وخت یې بد کړي وو و د نن خرچه دې په ما خو ته رضا شه نو بس زه دا پاټ پکې هم صحیح نو راواچوه چې شل شي اوس وایه زما ګډا دې خوښه شوه او که نه ستا ګډه او ستا ګډه زما ډېره خوښه شوه ستا ډېره مهرباني زه به ستا ضرور انتظار کومه هو ګوره خدای ته وګوره او دې جولۍ ته وګوره موږ زه چېرته او دا دمکانه چېرته ګوره زما پلار ډېر سخت سړی دی که د دې نه خبر شو نو ما به هلته د کلي نه وباسي او بلکل حق به مې کړي هو نور کریم 4000 سید ولی زمین ته راوړه عزیز چندګري چک 6000 الګا ګولې کاکا یا ګولې کاکا ګولې کاکا څه چل دی سلیم خان پلار یاره لږ په سر باندې مې درد و ما چې یو کپ چای راکړی و راته ګولې خو چې دی نو ما سودا راولېږو او چای به درته زه په خپله پخې کړم زه داسې به وکړم
चाय बजे दफ्तर के उसको तो बता जमा पर अलमारी की और जी ब्रीफ केस के माले ₹100 गुलबाग जरूरी अगर अमानत के नजर दी पूरा हाँ बिल्कुल हाँ बताते ना बात जज़ाकल्लाह खुदा फादा पम खा तो पुर तू ला रोरा आओ खोर गए मास्ता सो तोड़े खबरी वाली आप पैसे पसेर के किए हुए कमे चिदो सलीम खान नादर की आओ के में कोई नबी आदा थी चलो का चिदा सेफ चाबी द शेरबाज बाना खलावी के रहा आओ पैसे द सेफ ना बाहर रहो बस तो पैसों का जैसा हो रहा आप पैसे वो माता राकी चे मख के काफिरावान को और सहर नूर खतो सरब दगला इल्जाम पशीरबाज ने गोरा मोरे के जमा पर खबर यकीन होने लगे मां दगला न करे न करे न करे ये बात इसके वितरण غير شدينا ترى خبري هو كانت ما تمكن ها تقول لك كنترول غير شو ده اللي مدينه يا مشارات خبرك مره كان قد يامر وتامجي मोरे غير يو دغلا کړي د خپل چرینو سترګې را باندې وباسي خدای خبر چې دا سوخت چې زمونږ د کور نه جهنم جوړ کړی دی په کم کور کې داسې غلاګانې کېږي نو دا کور به جهنم نه نور بسي غلی شه سلیم خان موره شیرباز ظالم دی د کور مالک څنګه غل نشي جوړېدی ته زما خبره خوره کنه دې غلی شه سلیم خان موره درته وایم زه په خپل زمین اخلاق شیرباز یم چې خفه کېږم دې زه ته بچ شیربازه خو مخکې به تا داسې کوی که غورځوم چې دروم راوتې بار راونه ضرور راولې سیفو او ګوره چې زما جیب له پیسې راشي که نه نو خپې زما سر ته روخېږي باقي تا کې او رکشه خرڅولو کې ما ته هېڅ فرق نشته زم بس یار سره به راځم سلام علیکم وکه مکله ډمه او مینه ډمه د چا سره مینه نه کوي او یار مامله تا ته پته نشته چې زه د شمیم په مینه کې دونه غرق شوی یم او که چېرې دا مینه ما ته میلاو نه شوه نو زما دا باقي ژوند به نیمګړی پاتې شي دا ته څه په ګډو وډو سره یار چېرته یو ډمه او چېرته د خان بهادر صاحب زوی او یار مینه ړنده وي او بیا په مینه کې امیر او فقیر په یو صف کې ودرېږي دا دې څنګه وساله په دې کمه سودا باندې وای کومه سودا ولې دا ونیسه دا 100 روپۍ بیانه شوه او شپږ زره به تا ته ماښام میلاو شي شپږ زره زما مالک در سبا زه څه وایم وشکر وباسه د 10 زره روپو شی مې درله په شپږ زره باندې دغه کو ماښام 6 په ټایم باندې به تروره خپل کاغذونه ماغذونه پوره ما ته راوسې ٹھیک ده کنه منظوره بالکل او که درونه رسول نو ستا په دې ګنجي سر به زه کرکټ وکړم ګورې او ډوه شه شابه هاي داسې چې ګاهکان راځي نو بس زمونږ دوکان به د شیشې په شا یا لکه لانجه ماره ما دې بیا څه لانجې جوړې کړي دي یار وای یاره بس څه به درته وایم زمونږ ژوند خو ټول له لانجو او کونجو نه ډک دی که نه بس چې کله ګورو نو یا به د ټرانسفرمیټر لکېمي او یا به ته به ورته هغه شناختي کارت چې د هغې به غوږ پرې کړی شي خیر ده یار دا خبرې پرېږده دا راته ووایه چې هغه یار محمد او یار زما د ماغونو ګوره خبره اوسې وه هغه یار محمد سنت دی دا څه وی یار د هغه سنت دی نه نه یار زما خوله خمتا شوه د یار محمد د ورکوټي رور سنت دی نو دا به بیا څنګه چل کېږي بس وروره هغه سنت کې بس دا پلاونه دي او زردي دي او کوفري دي بس نور په هېڅ نشته نوره پکې هغه د لاهوره دمسه ده که نه کومه یې ویه هغه سیا ډمه نه ده په ایمان یې راواچوه چې چل شي
साहब څنګه زمازي بچي ډاکټر صاحب هغه ډېر سخت سیریس دی هغه ته دې وخت د وینې ډېر سخت ضرورت دی ولې هسپتال کې وینه نشته ډاکټر صاحب زه معافي غواړم د کومه ګروپ وینې چې هغه ته ضرورت دی دې وخت په هسپتال کې موږ سره په سټاک کې بالکل نشته دی دا به څه کېږي سلیم خان پلاره د سلیم خان پلاره زما زوی به ټیک شي یا الله ته خو په خپل رحم وکړې یا خو تاسو دلته کې ودرېږئ زه د وینې بندوبست کوم او راځم دا بلډ بینک بند دی 1 غنټه شو چې بند شو په دې علاقه کې بل بلډ بینک نشته بالکل نشته جی اوس به زه سلیم ته د وینې بندوبست کوم ځای نه کوم وینې هېڅ بندوبست ونه شو سلیم خان مورې سلیم خان څنګه دی د هغه حالات ډېر خراب دي خانجي ډېر خراب دي د هغه لپاره وینه ډېره ضروري ده ډېره ضروري ده مبارکه شئ د وینې انتظام وشو ډاکټر صاحب دا انسان په موږ باندې چا وپوهه راشئ په خپله وګورئ راځئ ډاکټره څوک دی هغه ځوان چا چې زما زوی وچکو هغه مخامخ پروت دی چا چې ستاسو زوی ته وینه ورکړه ولې بابا څه چل دی خیر خو دی تا ته پته نشته چې زموږ نیک سلیم خان بالکل ټیک شو سلیم خان ټیک ټاک شو نو خو ډېر سخت زخمي اکسیډنټ یې کړی څنګه ټیک شو خو کوم روز شیرباز چې د پوره وخت کې هغه وینه ورکړه او هغې نه پس زموږ نیک سلیم خان بالکل ټیک شو شیرباز وینه ورکړه هغې زموږ یار وینه ورکړه که نه اوس چېرته دی چې ورسره میلاو شو خوشحالۍ د هسپتال نه منډه کړه خدای خبر چې چېرته لاړو هغه په پته یې پوه نه شو خدای خبر چې کوم خوا لاړو دا څه دی دا څوک وي هر څوک چې دا چې کور ته ضرورت ما ته کور وښایي هو ستا هغه ملګری هغه زما ملګری نه زما مېرنی رور دی ما د کور ایستلی راځه زه تا ته یو خبره کول غواړم وایه مورې خبره دا ده بچې د دې نه مخکې چې زما سترګې پټې شي زه ستا په سر باندې څېرې لیدل غواړم ټیک ده مورې زه به ستا دا ارمان پوره کړم زه به زه هغه جینۍ سره کوم چې کومه په دې کور کې د اوسېدو قابله وي ستا خوښه خو بچې هم په دې کور کې ده که نه دا خیال دې غلط دی مورې نشو د دې کور انګور نشي جوړېدی دا ته څه وایې سلیم خانه رښتیا وایم مورې او ته هم په کونه غوږونو واوره په کوم دانش چې ته په دې کور کې کار کوې هغه ستا دا لالچ نشي پوره کېدی سلیم خانه غلی شه مورې دې نه مخکې چې زه په دې کور کې بغاوت وکړم او خپله ژبه پرانیزم دا جینۍ دې کور نه وباسه زه په خپله لاړه شم په خپله سلیم خانه دا څه کیس هغه خو ستا د ماما لور ده بچې ما چې څه وکړل ښه مې وکړل مورې ته نه پوهېږې نشو ډېر اوچت اوچت خوبونه لیدل آخر څه خبر ده شیربازه ما نه کوم داسې غلطي شوې ده ها یو ځل مې راته ویلي چې ما پسې مه راځه ته بیا ولې دلته راغلې آخر زما قصر څه دی قصور ستا نه قصور زما دی چې ما تا سره مینه کړې وه ته په غلطه یې ګوره جینۍ خبره واوره زه په غلطې بلطې نه پېژنم سیده واپس لاړه شه او که بیا دلته راغلې که نه نو پنډۍ به دې ماتې کړم ګورې زما خبره خو واوره زه ته وایم پرېږده ستا خبرې نه اورم شیربازه شیربازه نور بس که دا جیب ډېرې دې راغونډې کړې جیبونه دې ډک کړه د کنډر نه دې محل جوړ کړو اوس نور د ستا د لالچ کنډو کې په سر نشم وړلی نشو خو ما دا هر څه تا دپاره کړي زما تا نه بغیر بل څوک دي زه خو نن ژوندی یم
सबा मड़े मां द पारा 150 का दाजी नोरिस मकवा लस काला लगा नो कराम देर का सिर्फ ता दो खुशाले दा पारा खुदे के सिर्फ जमा खुशहाली न हुआ दे के ताम खुशहाली हुआ दे के जमुंग दो दोड़ा खुशहाली हुआ नूर दे जानवा दाजी सिर्फ ता खुशहाली हुआ ता तो दौलत पलालच के तखपली लू सौदा करिवा चगी मोह दाजी जमुंग द कोर दीवार न तुम रुचत न दी असिर की सुख आवाज वावरी तुम रुचत तो मोहजिना तुम रोर चिस्ता मखकिस्ता प्यार वाला प्यार ना यो सौदा करवाया दाजी सौदा कर कम चे दौलत पलालच क्या हो कोलिशी घरे सगिना तुम रचे मोह धनी ज्वंदे बने पर जुआ करेगा तो चल सके दाजी खुद तुम रवावरा चिन्ना पुर सलीम खान स्ताज दो और नन्ना पस समाजत दे घरे सगिना यो जने मेरा तो है सलीम खान ख्याल दखपल जरनोबा तो दाखिल दसर नो बासा कि सब सलीम खान इरका समावाद के कीगी मुझसे सलीम खान सरा माता तो सूझ लगी मोरे इदा खबर कोई न मुंबा नशो जमान नावे नशी जोड़ दे मोरे आखिर बोले माता मामा सर लोस करे दे जब आकर से जवाब वर्को संगत दोस्त लोस करो मामा शान जवाब वर्का क्या मतलब से मतलब में दाए ची नशीब दे कोर नावे न जोड़ेगे संग बेअदब इंसान दे चार गमा शर्का शरलियात पति निष्ठा वादोरे दे रखन याद दिन की खबर है ज़रा हर चा खबर है औरम कुछ आते जवाब निशम्बर खोले और सलीम खान स्ताने बिन ज़वेरे हम देख पे उलश शमीम तो दास चल छिवे दे पता निष्ठा योदम गाड़ी बंद शो माँ ख्याल अजी प्लग इशार छिवे दे तो दास चलू का तो पदे पाल लास किदा ज़िद तो स्टार्ट को मखा खोर सरा दा जुल्म नशम कोले दास समाज ज़िद जंग मत स्वाद शमे ज़स्तामिन कौम सरहद पूरे मान तरफ पला पोरलेगा सरपो पूरे नमाज में टिक्शे उसे मजबूर है मां पले खोर सरदा वादा करेला जिन्न नफस बागा सलीम सर न मिलावेगी ना खुदा ने पारे से मालूम है तने के जबरा को जब दे बच्ची बुढ़ा आयो खबर बाने जान फूल का दायरा मन देगा दास मजाक ना शिद्दत का स्वागत है लाश दे देना दानों का रुशे दाचा उधरेगे खान से कल समात लो सरस्ता सुधा जुई जुन बचकेगी न सब जरूर समा दास रोशन ने तो खाली उधरेगा राजे खान से दतलो नमक के जमा या खबर हो रहा खान साहब जिस सलीम खान टिक्के दो सारा बजमा खोर दल तमाल वापस जरूर रहा तो फिक्र मत करो शमी ता खोर मां सर अमानत थे हर कले चे जमात वे जोशो नुस्ता अमानत पर ता वापस रावलम ताता उजस्ता पदे खबर वाने बिल्कुल यकीन नशम कोले शेरवाजा तो यकीनो कया मामदा जागर जमादा रोज सलीम खान सर मीना कई यार ते जमाओ मना और शमीम सर पखपल मेलावशा के रिश्ता धोखा खोलेली धोखा और जमास्तर के माता से बतावा चित्त बस बाद अमीने दे पारा तुमरे पकड़ेगे तो खुश हो जेनु वो लोग दमी ना सुरावाल कीदा कि पस्तूर बुंदन राशि Anesthesia. Obat mana wujud lagi kita? Pakcik, Shamim. Shirbaz होता राजा बाजी शिरबाज तगले शम्मा खबर है तपरेदा तुम दसरा मीना के आओ बाजी तो फिकर मकवा तवा दब हम दसर की बाजी शमीम औजो दाता चले झटिक में अम्मा सलीम खान मुंग सर डेरा लो है धोखा का
او زه تا دوکه کې نشم ساتلی. سلیم خان او ټوکه پرېږده د سلیم خبره. ته لاړ شه او خپلو دوستانو ته ووایه چې کومه بازي تا لګولې وه هغه تا وګټله. شمې ته رښتیا وایې؟ او زه ټیک وایم. شمې کومه بازي چې ما ګټل نه غوښتل هماغه بازي ما نه وګټله. مبارکه شه شمیم. شمیم حبیبي همدلته ودرېږه سلیم خانه او شمیم همیشه همیشه دپاره هېره کړه. او زه ټیک وایم ما د شمیمي سودا د بل چا سره وکړه. ودرېږه دا بازار دی زما مطلب هیره منډی دلته هغه کېږي څه چې زه غواړم او که خیر دې غواړې پرېږه دې ورکړه قریبت. ودرېږه سلیم خانه مونږ تا نه د شمیمي د سر قیمت نه دی اخیستی چې ته مونږ باندې سترګې روباسې. زه درځم دلته لاړ شه لاړ شه. زم خو زما خو یو خبره مې یاد ساته چې زما نوم سلیم دی او زه چې کوم شی خوښ کړم نو هغه سلوم که پایدای او که پسون وي. زه مجبور یم ډېرې تاسو په حکم زه ځان قربانولی شم په خپل ارادې نه شم بدلولی. دا اراده زما حکم سره ټکره نه شي وهلی. سلیم خانه دا حکم زما ایمان دی ډېرې خو زه به هغه ایمان څه کوم چې زه یې پوره کولی نه شم. سلیم خانه دا غوسه زما ارادې نه شي بدلولی ډېرې. یاد ساته چې ستا په حکم به زه خپل ځان قربان کړم خپل ځان به ووژنم. یو ځل دې دوکه کړی یم چې بار بار مې نشي دوکه کولی. خپل ځان به وولې خپل ځان به ووژنم. خپل ځان ووله لږ سمدنه ورشه. ټیک ده سلیم خانه بچې تا له د بل چا سره خبرې کولو هېڅ ضرورت نشته. ته اوس کور ته لاړ شه او جنګ راوله او شمیم همیشه همیشه دپاره دلته نه بوځه. شمې دا خو دې خو هېڅ ضرورت نشته. زه د شمیمې مشره خور یم او زه به زه ستاسو دواړو واده دامره ډنګ ډونګ سره کومه چې دنیا به حیرانه پاتې شي. شمې نن خو تازه او سترګو وترسله دا څنګه کېدی شي چې زما د کشر ورور مینه نن ته زما په جولۍ کې اچې زه څنګه یقین وکړم. یقین ساته ستا پلار زما جولی د نوټونو نه ډکه کړې وه او ما ستا د روډ په جولی کې د شمیمې بازاري مینه واچوله. نن نه پس شمیمه ستا ده او ستا به وي. شمې د دې مطلب دا دی چې شمیم بې قصوره ده د هغې هېڅ ګناه نشته. یقین ساته ته اوس لاړ شه او زلمی جوړ شه او راشه. دا چې څه ووایې شمې زه په دې باندې هم خوشحاله نه یم. څنګه چې ستا خوښه وي همداسې وکړه. باجی زه ستا دا احسان هېڅ چېرې نشم هېرولی. دا احسان نه دی دا زما فرض و. ته زما خور یې که نه. باجی خیر خو دی ډاکټر صاحب زما په زوی څه چل شو؟ ډاکټر صاحب تاسو غلې ولې یې حل ووایې که نه. دی ډېر سیریس دی زه نشم بچ کولی. دا څه ډاکټر صاحب دا څه خان بهادر صاحب ستاسو د زوی کینسر دی. دا دروغ دی دا دروغ دی. دا رښتیا دی خان بهادر صاحب دا دروغ نه دی. دا خبره دروغ وخته ډاکټر صاحب نو یاد ساته زه به تا ژوندی پرېنږدم. ما درته څه یې وویلو اوس منل او نامنل ستاسو خپله مرضي ده خان بهادر صاحب. او تاسو راځئ راځئ. خان صاحب راځئ څنګه م پېښه وکړه. شمشاد زه نن بیا تا سره یو سودا کول غواړم خو چې انکار ونه کړې. ښه یې واورئ خان صاحب دا زما خور ده. د دې سودا بیا د ګډې د بېزې په شان زه تا سره نه شم کولی. زما خبره خو واوره. بس خبرې پرېږدئ خان صاحب خپل عزت ته وګورئ. ما د خپلې خور سودا د شیرباز سره ختمه کړه او شیرباز سره. شیرباز راځه چې ځو. شیرباز
कदा यो स्वी ژوند بچ کولو د پاره د بل سوی په وړاندې جولۍ م غوړول وي نو زه به دا جولۍ ضرور غوړوم ضرور غوړوم شیرباده بچې दाजी تاسو دا مخ مولې واړولو شیرباده بچې زه نن تا نه څه غوښتلو دپاره راغلی یم خو خوله مې نه جوړېږي بچې اوهو داجي دا تاسو څنګه خبرې کوئ کله زویم د پلار نه خفه کېدی شي ګوره داجي زه ستاسو زوی یم ته کوم ورور چې تا یو ورځ ژوند بچ کړی او خپله وینه دې ورکړې وه زه هم هغه ورور دپاره نن تا نه نور څه غوښتلو دپاره راغلی یم بچې خو خوله مې نه جوړېږي اوهو داجي دا تاسو بیا څنګه خبرې کوئ کله پلار هم د زوی نه سوال کړی دی دا نشي کېدی ګوره داجي تاسو حکم کوئ زه به ستاسو هر حکم منم داجي که د سلیم خان لپاره زما سر هم په کار راشي نو انکار به ترې ونه کړم بیا واوره بچې ستا ورور هغه جینۍ سره مینه کوي کومه جینۍ چې تا سره مینه کوي خو زه دا قرباني نشم ورکولی شیربازه نشم ورکولی ګوره شمیم د واده ټول بندوبست شوی دی او بیا تا ته ښه پته ده چې سلیم د کینسر مریض دی د یو څو ورځو میلمه دی خو ته زما مینه په خپل ورور باندې ولې قربانې شمیم دا سره زما د زړه رشته ده او هغه سره زما د وینې رشته ده همیشه د زړه رشته د وینې په رشته باندې قربان شوې ده چې انکار ونه کړې شمیم خو زه داسې هېڅ چېرې نشم کولی ګوره شمیم ستا انکار زما د ورور مرګ هم جوړېدی شي او ستا اقرار زما د ورور ژوند هم جوړېدی شي چې انکار ونه کړې شمیم چې انکار ونه کړې ټیک ده شیربازه که ته چېرې د مینې او د قربانۍ په دې جنګ کې د ورور ژوند کټل او ما بېلل غواړې ما ته منصوره ده ما لاره نشي نیولی زه به د هغوی په خوشحالۍ کې ضرور شاملېږم خو زما په ژوند کې ستا د ارمان هېڅ شی نشي پوره کېدی تا هلته نشې تللی زه به هلته ځمه داجي او ضرور به ځمه نشو په ګلباز چرې شکست نه مني زه به په هغه پټي باندې اور ولګوم د کوم پټي دانه چې زما نصیب وي خودکشی جرم دی بچې پرېږده خان بادر صاحب د هېڅ ژوند نه خو مړ ښه دی ستا مرګ سره به زما زوی سلیم خان مړ شي لولې سلیم خان مړ شي خو زما د ژوند سره به ستا دویم دی شیربازه مړ شي خان بادر صاحب ته د یو زوی ژوند بچ کولو دپاره بل زوی ولې وژل غواړې که چېرې ستا د زما زوی سلیم خان سره ونه شو دا هغه به مړ شي لورې مړ به شي او زه به ژوندی مړ شم ته د خپل ژوند بچ کولو دپاره ما ولې وژل غواړې خان بادر صاحب ته د یو زوی خوشحالۍ دپاره دویم زوی ولې وژل غواړې ته پلار نه یې قاتل یې تا ته پلار ویلم ډېره غټه ګناه ده بس که بچې بس که دې نه مخکې چې ستا واده سلیم خان سره وشي او ستا مینه ستا نه جدا شي او زما بچې زما نه جدا شي ورشه شیرباز ته ووایه چې ته د هغې او هغه ستا دی بچې تا وګټله او ما بیاله بچې ودرېږه داجي شیربازه تا شمیم ما تا ته یو ځل ویلي چې زه ستا د مینې په بدل کې سلیم خان مرګ ته هېڅ چېرې نشم پرېښودی
सलीम खान सर मीना न कोमा नु बे तास माल त मरगट से जवाले राकवे उता माथर लॉस करे शमीम जबरदस्त सलीम खान द जंद बचकोर द पारा दा कुर्बानी जरूर कोमा सदा कुर्बानी नशमा वर कोले नु बे आवार शमीम तरफ सलीम खान न दवादन द दे द पारा इनकार के चिस्ता वाद ब जमा थरोशी नस्ता दारमान ब हिच छरी पूरा नशी सलीम खान मरशो नु बे अब जोम जंदे पाती नशमा वो आया वाद क्यों कनके वो करी से दारू नमा उतरेगा शेर बता कसमा और तो सलीम खान वाद सरा साथ चुन मिला देगी शेर बाजा समात मंसूर अदा सबदा वाद सरुर कोमा शेर बाजा उतरेगा शमीम सलीम खाना दास सौदा मातन मंजुला दाच सलीम खाना मार्सो और दल शेरबाजा ज्वन सड़े ज्वंदी सरी तौर गई मरी तना लखो ज्वंदे लाशिम देहो 100 घंटों मिल मैम सात तक गड़े दखुरवाने मां दारा तो चित्ता दांसर कम जुर्म पसदा के बोझम रकम जुर्म पसदा के दाचो सलीम खाना माता खपन न स्टा जन पकार दे हम दगा दमा खुशहाली दा न शेरबाजा दमा मर सरेस पर नब्लूदी आओ को तमाशे दा कोरणे उड़ा नशी देश रुन बप जड़ा चढ़ा उची अभ्यासी तमर्ची नुका कुर्बानियां निबस ऊपर गई परसों सभी और मानने पर लोबाने शेरबाजा चिरता अभी शमीम तरुण उसी हसीना दार मान में पलवा के पासे निशी शेरबाजा पलवा के पासे निशी सलीम खाना शमीम दादा वादस्था जोड़ा जमा द पारा न स्टा द पारा चोरेगा और स्टा द पारा न शेरबाजा वक्त देर कम दे न पुलंगावी दिवाला माता दागे न नावी जोड़ा का कम से टूल उमर समा परमान बांधे ना सोचे जबरदस्त सलीम खान नावी जोड़ेगा कम दा आवाज नहीं होता सलीम खान बचे सलीम खान बचे जमालुल ना दादा ना माके दवा दे जोड़ा खबर यो हालती तो बचे यो हालती चिदा फ्री जोड़े पड़े मेरा जोड़ा बचे परमड़ी अगर चंदी अगर मैं की ना माता हो गई न चाहे पारे में बना और न
غریبانه